له پنده ډکه کیسه. یوې پیغلې په یوه ښوونځي کې د ښوونکې دنده درلوده. نوموړې له بېسارې ښکلا او غوره اخلاقو څخه برخمه نه وه، خو تر دې دمه یې واده نه و کړی. یوه ورځ زده کوونکو ترې پوښتنه وکړه، سره له دې چې غوره اخلاق او ښکلې څېره لرې، ولې دې واده نه دی کړی؟ ښوونکي وویل یوه ښځه وه چې 5 لورګانې لرلې. خاوند به یې هر وخت هغه ګواښله او ورته ویل به یې که چیرې دا ځل لور وزېږوې، هر څنګه چې کیږي زه به هغه له کوره بهر کړم. د الله جل جلاله غوښتنه وه چې یو ځل بیا هغې ښځې لور وزېږوله او پلار به یې هره شپه هغه راخیسته او د جومات د دروازې څنګ ته به یې خوشې کوله. سهار به چې راغی کتل به یې چې ماشوم چا نه دی اخیستی. نوموړي 2 شپې پرله پسې دا کړنه ترسره کړه او د ماشوم مور به د خپلې لور لپاره قرآن کریم تلاوت کوه او هغه به یې خدای جل جلاله ته سپارله. لنډه په دې چې یاد کس ستړی شو او خپل ماشوم یې بیرته کور ته ویوړو. د ماشوم مور ډېره خوشحاله شوه تر دې چې یو ځل بیا امیندواره شوه، مګر دا ځل ډېره پریشانه وه. داسې نه چې دا ځل هم لور وزېږوي، مګر دا ځل د الله جل جلاله غوښتنه داسې وه چې یادې ښځې زوی یې وزېږاوه. د دې هلک په زیږېدو سره مشره لور یې مړه شوه. یو ځل بیا امیندواره شوه او زوی یې وزېږاوه، مګر خپله دویمه لور یې له لاسه ورکړه. تر دې چې 5 ځله زامن یې وزېږول، مګر خپلې 5 لورګانې یې له لاسه ورکړې. مګر یوازې هغه لورو چې پلار یې غوښتل د هغې له شر څخه ځان خلاص کړي ورته پاتې شوه. مور یې مړه شوه، لور او زامن ټول غټ شول. ښوونکي خپلو زده کوونکو ته وویل پوهیږئ هغه نجلۍ څوک وه چې پلار یې غوښتل د هغې له شره خلاص شي؟ زده کوونکي چوپ پاتې شول. ښوونکي وویل زه یې درته وایم، هغه نجلۍ زه یم. په همدې خاطر مې تر اوسه پورې واده نه دی کړی، ځکه چې پلار مې ډېر بوډا دی او هیڅوک نشته چې د هغه خدمت وکړي. زه یې خدمت کوم. هغه 5 هلکان یعنې زما ورونه کله کله د خپل پلار پوښتنه کوي. یو یې په میاشت کې 1 ځل او نور یې په 2 میاشتو کې 1 ځل راځي او پوښتنه یې کوي. پلار مې تل ژاړي او له خپل هغه چلند څخه کوم چې له ما سره یې کړی و ډېر پښیمانه دی.